د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني، سلاکار حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دوی تازه لیدنې 3 هدفونه هم ښکاره شوي دي. حمدالله محب او احمد مسعود تازه مشوره وکړله. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو یوه ښه پایله. ښاغلي محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې پر ولسواکۍ او د جمهوري نظام د پرستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې مې له ښاغلي مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. د خبرو اصلي تمرکز یې مو ولسوالۍ او جمهوري نظام ته پرستنېدلو چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. پر ده مو ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې د دواړو پر ده ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. احمد مسعود یاد تر مشرۍ لاندې د جبهه مقاومت تر اوسه د ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.